بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه احترامات ومنئ. قدرمنو، ما سره د ډیر وخت نه دا سوچ و چې زه داسې شخصیتونه د شینوارو بیا د ننګرهار په سطحه باندې چې هغه تاریخي کیسې لري، تاریخ لري، دماغ لري، مفکورې لري، چې یو له هغه نه جناب محترم نظیر علاقهدار صاحب چې د شینوارو په علاقه باندې ډیر زیات شمیر ګلان روزلي دي، استاد و بیا د نظارت غړی شو، هملته د پوهنې په ډګر کې ډیر خدمتونه یې کړي دي، ډیر ځوانان یې روزلي دي. ورسره د ادب د برخې یو دروند شخصیت، ښه شاعر، او هغه د حمزه بابا دی د وختو شاعر ثواب خاکسار صاحب، دوی سره وغږېږم هم په تاریخي لحاظ باندې هم د ادب په برخه کې. نو نن خوشبختانه چې دوی را سره شو په یو ځای کې ناڅاپي غوندې کار ومویل چې راځئ کېبنو یو ساعت لپاره یو خوله خندا به وکړو. نو ډېره ښه موقع برابره شوه. خوا کې را سره نظیر علاقهدار صاحب دی، استاد هم دی، او زمونږ هغه د فکري ملګرو نه هم دی، او د دې په خوا کې ثواب خاکسار د ادب یو سرلاری دی، د شینوارو علاقه باندې د شینوارو د لوی ادبي بهیر لري، ډیر خدمتونه یې کړي د پښتو ادب د شعر و شاعرۍ دپاره، اوس هم لګیا دی، جدوجهد روان دی، ځوانان روزي باقاعده، واړه شاعران د پر شتون کې لوی شوي دي او لا هم دا کارونه کوي. نو باز به کوو، تنګیږو به نه. عطا خان شینواری یم او نن د تاریخ او ادب دواړو برخو کې ستاسو د ذوق خړوبولو دپاره انساني فلسفه باندې به نظیر علاقهدار صاحب سره غږیږو. علاقهدار صاحب اول خو ښه راغلاست سرکلی درته ویوه. ډېره مننه، احترام لرم. ستا سره ملاقات زما په دې وجود په ټولو حجرو کې، یعنې که درته حقیقت ووایم داسې یو نوی حرکت یې پیل کړ او نوی ژوند را وباخه. دومره خوښ یم ستاسې د ننني ملاقات نه او ستاسې د همیشنۍ کوښښونو نه چې ما سره ټول د تایید وړ دي، او سخته علاقه له ستاسې دغه سره لرم، دغه تکلیف بخشش راته وکړه. نو ما خو داسې ده چې د خپلو ټولو مطالعاتو او د ژورو تحقیقاتو او د ژورو څېړنو او د ټولو تیوریو او نظریاتو او د ایډیاو په باره کې چې ما 1 کال عمر لرم او ما هر څومره مطالعات کړي، ما د سید شراکا حرکت صاحب دغه نوی تیزیس چې نه دا چې افغانستان ټولنه ته بلکې د ټولې نړۍ انسانیت ته د یو تیزیس، د نوي تیزیس یعنې د نوي نظر د وړاندیز په حساب باندې چې وړاندې کړی دی او د انساني فلسفې په باره کې ډېر ژورې مطالعې او ژور تحقیقات کړي دي او د عملي اقدام دپاره د ټولې نړۍ انسانیت دپاره په 18 ژبو باندې دا ترجمه کړي دي او غواړي چې د انسانیت کوم وخت چې آدم علیه السلام دنیا ته د الله په اختیار په خوښه په رضا د ځمکې ته ولوېدل، داخل شو او د سترګې راوغړولې، دا هغه وخت نه را دې خواته جناب او محترم سید شراکا حرکت صاحب چې د یو کونړ ولایت دی، د یو نابغه په شکل د یو ډېرو ژورو تحقیقاتو نه داسې راووته چې الله پاک خپل ټول څه چې د وجود نه باندې څه دي دا یې په 2 برخو وشلي دي، چې یو عالم الاسباب دی، یو عالم الارواح دی. د داسې ذکر کړي دي چې انساني فلسفه دا د انسانیت سره د پیدایښت سره سمه دا فلسفه مو وه، ولې دا چې ادراکي امکانات یې کمزوري او پوهه نه وه، خلک ډېر ساده ژوند کې دغه لرل قرار لره،
د تاریخ هغه اولینې مرحلې وي او خلک سواد او سویا او ژوند او پوهه ډېره کمزورې وه او ناپوهي د یو لوی اژدها په شکل د یو تورې تیارې او تروږمۍ په شکل مسلطه وه. خو بیا هم آدم علیه السلام دریابونه ولیده، اسمانونه یې ولیده، پسرلی اوړی ژمی چې ولیدل د ځمکې نه شین کخ راپورته شو، په دریابونو کې مخلوقاتونه ولیده، خلقتونه یې ولیده. دا چې پوه شو چې دلته څومره خلقتونه موجود دي او دا ټول چې هر څه زه ګورم، آدم علیه السلام داسې فکر وکړه چې دا څه چې زه ګورم دا د الله د لوی علم نه راوتلي دي، دا د الله د لوی قانونمندۍ او د یو لوی سلسله لري. بس هغه خپل چې هر څه د چاپېریال او محیط نه زده کړي دي او د خپل شعور په کڅوړه کې یې ځای ورکړی دی. نو دا داسې څه دي چې هغه وخت لیکل نو، لوستل نو، دا خو ډېر وروسته رامنځته شو. نو په هغه وختونو کې یو څه د تاریخي لحاظ باندې وخت قیدیت نه لاره، ثابت ځای او مکان موجود نه و، قبیلوي ژوند و، ساده ژوند و. بیا دا د میلاد نه 600 کاله مخکې د انسانیت په تاریخ کې اولین ځل دپاره فیثاغورس چې یو فیلسوف و، یوناني فیلسوف و، هغه د ځمکې د یو بر سره دوه سوه ټولنې یا ممالک چې دي د دوی په حدوداتو کې هم ډېره همکاري وکړه او د انسانیت د پیژندنې او د فلسفې په باره کې هم ډېر تحقیقات او لټې وکړې. ده فقط دومره وکړه چې ده وویله چې انسان اول باید ځان وپېژني او چې ځان ونه پېژني لوی خالق نشي پېژندی. بس د دغه وخت او دغه ژوند د سویې سره برابر اقدامات کړي دي. ولې وروسته بیا د ده نه افلاطون راپاڅېده او دا فلسفه چې وه دا یې د یو ستر او لوی علم په دغه باندې په تعریف کې راوسته. ده وویله چې د خپل محیط او د چاپېریال نه چې څه موږ زده کوو او د انسان د ژوند او د مناسباتو د ټولنیز ژوند سره چې څنګ کې ملګري دي، دغه ټولې زده کړې دا د فلسفې د علم په نوم او د یو ژور یو دقیق او د پوره پوهې او دغه باندې دا یو علم معرفي که او تعریف که چې دا یو علم دی او دا نورم باید رشد وکړه، دا نورم باید هغه وکړه. خو بس دغلته یو نیمګړتیاوې د وخت او د ژوند وي چې هغه وخت انسانانو دا د مختلفو مدرکونو او د ادراکي امکاناتو نه یو څه دوی نور استفادې وکړي، یو څه حاکم او یو څه محکوم. محکوم یا انسانیت چې کوم په هغه زمانو کې هغو ټول عمر دپاره ځان دپاره د حاکمو نه د خلاصون لارې چارې لټولې او حاکم چې و هغه فقط د یو وحشي انسانانو په صفت باندې چې د انسانیت د شروع نه تر دننه پورې دوی د اکثریت انسانانو او د نړۍ د انسانانو وینې وزبېښلې، خوراکونه یې وکړه، چښاکونه یې وکړه. د دوی د بدبختیو نه یې ځان ته خوشبختي غوښته، د دوی د زیار د خولو تویولو د وینو تویولو نه یې خپل کندوز ډکاوه. بس په دغه لحاظ باندې زموږ فیلسوفانو افلاطون ډېرې هلې ځلې وکړې، کوښښونه یې وکړه. وروسته فیروبا، هیګل او دغه د کانت او بالاخره ویلم بروس او بیا افلاطون او سقراط او دغه ارسطو دغه ټولو په خپل وخت سره ډېر کوښښونه کړي دي. ولې بدبختانه بې زه ویمه باید ویمه چې دوی ټول عمر دپاره په دغه د فلسفې یوه کرښه چې هغه سلسله د فلسفې یې جوړوله، په دغه کې یوه غلطه لار، یو غلط بنیاد باندې دوی البته په هغه وخت کې دوی درک نه لاره، دوی نه پوهېده. دوی ټول عمر په دې کې تېر کړی دی چې ماده مخکې ده او شعور مخکې دی. مخالف یې ویل چې شعور مخکې دی او دوی به ویل چې ماده مخکې ده. په دغه کې دوی د خوږ ژوند او دا د خواږه انسانانو او د دې انسانانو دا وینه تویول چې دا د الله دپاره
ډېر د غټ د خفګان دغه والا ډېر خفه کېده چې ولې زما انسانیت ما انسان څه دپاره پیدا کړی دی ما د انسان د دې دپاره پیدا کړی دی چې انسان اول ځان وپېژني بیا ما وپېژني زما عبادت وکړه او دا عبادت داسې عبادت چې هغه د ټولو خلکو رضایت پکې نو د خلکو رضایت چې پکې د الله رضایت هم پکې یوازې یو شي هغه پورې مانځه دا څه پورې نه محدودو دغه څه چې د انسان کوښښونه دي دا ټول په عبادت کې راځي خبره دا ده چې دوی هغه مغه وخت هم که دوی دا درکړې وی یو صحیح بنیاد یې ایښی وی چې دا ځمکه د الله د لوی علم په موجودیت کې منځته راغلی دا یوه لویه قانونمندي ده دا قانونمندي چې کومه ده دا داسې د اعجاز په شکل اعجاز دې ته یي چې د الله ډېر لوی خلقتونه موجود دي دلته او دغه لوی خلقتونه یا لویه قانونمندي دا د لوی علم په دغه کې منځته راغلی ده دا خو نو ته ګوره دغه ته سړی واړی الله پاک چې امر وکړه چا ته یې وکړه په دغه اخرو کې اقرا په اقرا کې د علم او د قلم ډېر غښتلی مقام موجود دی انسان ته یې وکړه انسان یې د ځمکې او د کائناتو او د موجوداتو او د مخلوقاتو دا یو دغه د خلیفه وټاکه دا یا د واکمن وټاکه چې دی په دې ټولو باندې واکمن دی ځکه الله پاکي چې ما انسان پیدا کړی دی د ټولو مخلوقاتو او د کائناتو او موجوداتو یعنې په علم الاسباب کې مه دی حکمران پیدا کړی دی سره د دې نه چې بیا مه دله اختیار ورکړی دی دی مه د کامل اختیار خاوند پیدا کړی ولې په څنګ کې ورسره مجبور هم دی دا د جبر او د اختیار قانون که سړی مطالعه که او ژورې مطالعه که مجبور هم دی ورسره فقط خبره دا ده چې اختیار یې ورته ورکړی اختیار دا چې انسان څه کولی شي خو څنګه یې کولی شي لیس للانسان الا ما سعی یعنی دی وایي چې په دې باندې ما هم باور نه لاره شاید کله به زه دا حرکت صحیح وي چې کله به زه یو حقیقت ته ورسېږم چې هر څه په عینیت سره ثابت کړم او د خدای وحدانیت ثابت کړم او دا موږ د خدای مخلوق یو پیدایښت یو ده ویل چې حقیقت په یو ځل باندې نه پېژندل کېږي دا ډېره مشکله ده دا وخت او زمان غواړي دی دې ځای ته یو وخت رارسي چې دی وایي چې الله لوی دی څه معنا موږ په مانځه کې نه مخکې دا ځان کوو چې الله اکبر الله اکبر معنا دا ده چې الله لوی دی که څنګه کې څوک ووایي چې څومره لوی دی دا دومره لوی دی د الله شان که فکر ورته وکړو الله دومره لوی دی چې که د ده د دیدار نه د ده د نورانیت نه د ده د علایمو نه یو ذرې قدر علامه د الله مخلوق ته دې علم الاسباب ته راښکاره شي نو د ټولو مخلوقاتو په کوپړیو کې به د شعور کڅوړې د مغزو کڅوړې تتیکه تیکه به شي دومره د ده شان لوی دی دا د انسان د مغزو په کڅوړه کې د ده لویي نه ځایږي نو په دې خاطر باندې حرکت صاحب د ډېرو کوښښونو نه وروسته دا چې مخکینیو فیلسوفانو هر څه راخیستي وو او دا د مادې او د شعور ترمنځ تضاد او د اختلاف دا یې رامنځته کړی و په دې نه پوهېده چې څنګه دا د انسانیت دا وګو د بېشماره انسانیت دا څنګه د دې کړاو نه وباسو ده په دې ده وویل چې ما هم په دې باور نه لاره ولې دغه آیات مبارک ما ویل که کوښښ وکړم د ده دا یې وایي چې زما د ډېرو کوښښونو نه وروسته زه په دې وتوانېدم چې ذهنیت عیني واقعیت دی یا ذهنیت نسبی عینیت دی ولی که ذهنیت مشخص شي نو مشخص ذهنیت بیا عیني واقعیت دی نو په دې حساب باندې ویلم بروز وایي چې ذهنیت یو انقلابي وسیله ده او دا داسې وسیله ده په دې معنا باندې چې د نن ورځې ټول حقایق او واقعیتونه د پرون او د بل پرون د ورځې ذهنیت دی چې نن په حقیقتونو او په واقعیتونو باندې بدل شوی دی نو فلسفې ته مختلف تعریفات هم شوي دي ولی بالمقابل د انسانیت د فلسفې هغه څوک چې ناپوهه دښمنان هغوی به داسې ویله او بېځایه الزامونه د فلسفې په عالمانو باندې لګوله
دوی به ویل چې فلسفه یوازې مادي جهان او دغه طبیعت تشریح کوي او د په روحانیت کې یا خواته په عالم الارواحو کې دوی دغه نه لري. نو دې دپاره حرکت صاحب وویل چې نه نه دا یوه ډېره غټه غلطي وه. موږ داسې ثابته کړې ده چې دا الله پاک چې دی دا یو ذاتي حقیقت دی. زمونږ لوی خالق چې دا لوی جهان یې پیدا کړی دی د یو لوی قانونمندۍ په وجود کې او دا که شروع لري نو پای هم لري. دا قانونمندي پای یعنې ورځ د قیامت هم شته. بیا د داسې ویلي چې دا مرګ چې کوم دی دا یو نسبي مرګ دی او ژوند چې دی ابدي دی. یعنې د مرګ نه سړی چې ځي بل ژوند ته هغه ابدي ژوند ته درومي. نو په دې خاطر باندې دا فلسفه بیا داسې تعریف شوې ده چې د انسانیت د ژوند د مناسباتو او د ټولنیزو مناسباتو ژورو څېړنو ژورو تحقیقاتو ژورو مطالعاتو او د ژورو فرمولبندیو او د ژورو پروسو د پیل او فرمولبندیو ته فلسفه ویل کېږي. دوی داسې تعریف کړې ده. ولې فلسفه بیا په خپل مقام سره حرکت صاحب داسې ویلي دي چې ما په خپل دغه نوي تیزیس کې د انسانیت فلسفه په دې خاطر په دې کې زیاتې څېړنې وکړې مطالعات مو وکړو چې الله پاک یې چې زما یو انسان چې اول ځان ونه پېژني بیا به ما څه وپېژني. اول به ځان پېژني بیا به زما پېژني بیا به زما خلقتونه پېژني زما قانونمندۍ به پېژني زما مخلوقاتونه کائنات موجودات به بیا پېژني. او دا څه چې کائنات او موجودات دي او دا مخلوقات الله پاک یې چې دا ما د یو مادي نعمت په شکل د انسان چې زما خپل خلیفه دی ما خلیفه ټاکلی دی ما د ده په خدمت کې د ده د سوداګۍ د ارامتیا د استفادې وړ ګرځولي دي. او بل مدعی څنګه کړی دی مې په ټولو مقدر واکمن او دی مې په دې باندې مکلف ګرځولی دی د دوی په معرفت باندې چې کائناتو معرفت وکړئ د موجوداتو وکړئ مخلوقاتو وکړئ دا ټولو معرفت وکړئ ویې پېژنئ او بیا هغې نه وروسته ځان وپېژنئ ځان چې وپېژنئ بیا لوی خالق وپېژنئ. نو د ده داسې ثابته کړې ده چې څه چې په د نړۍ کې دي او هر هغه څه چې هغوی په عالم الارواح کې نه راځي او په عالم الاسباب کې راځي هغې ته عقیدهمن یعنې اور زموږ خدای دی دریاب زموږ خدای دی ستوري کائنات کشکشانونه لمر زموږ خدای دی دا ټول دا رد کړي دي. دا ویل نه 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 څه چې کائنات موجودات مخلوقات دا لوی خالق په عالم الاسباب کې راوستي دي او انسان یې د دې په معرفت مکلف ګرځولی. ولې اجازه یې نه ده ورکړې او دی په دې مقدر کړی هم نه دی مکلف کړی هم نه دی انسان چې زما په عالم الارواح کې کار ولره. او که عالم الارواح کې د فلسفه‌ایي ژوند پورې مربوط کوم سوال پیدا کېږي د چا سره سوال وي نو هغه د راجګ شي او د الله پاک کلام ته چې هغه قرآن دی مراجعه ده وکړه او د عالم الارواح څه چې د سره سوالونه دي په قرآن کې حل شوي قرآن د مطالعه کړه. ولې هغه چا حرکت صاحب خاص یو ډېر غټ خدمت دا کړی چې هغه چا چې دین جدا ګاڼه او فلسفه یې جدا ګڼله دې ته سخت ګزارونه ورکړي او دا یو لوی اژدها وه چې دی سره بیل کړي دي. هېڅکله دین او فلسفه نه جدا کېږي او په دې نه جدا کېږي چې دا د ژوند کړه وړه او اخلاق او کلتور او څه چې د ده هغه کردار دی هغه ټول په دې کې راځي. نو مطلب دا دی چې دې ځای ته رارسېدلي یو چې د الله پاک کلام ته مراجعه وکړه. نو حرکت صاحب یې چې ما عموما د فلسفې ژوند په عام شکل باندې ما د عام علم باندې څېړلی دی ولې مشخص کړی ما نوی تیزیس نوی حرکت په ټوله نړۍ کې چې هغه د هغې هغه سلسله یې څه شی ویلې ده سلسله دا ویلې ده چې ذهنیت نسبي عینیت دی او هر مشخص ذهنیت دا عیني واقعیت دی. نو ګوره اوس چې ته د الله پاک نه منکرې ته د اور تابعیت کړې ته د لمر ته د دریاب ته د سپوږمۍ ته د بل نو مطلب دا دی چې دلته خو بیا نو د دې ته خپله داسې سړی انسان باید دا فکر پوه کړه چې نو بیا د الله پاک دا ذهنیت چې الله موجود نه وي
او ته د دې نه تقاضا او هیلې او امیدونه دې ته لرې نو چې الله موجود نه وي ستا په دې ذهن کې څنګه راځي دا د خدای نوم دا د واحد خدای نوم ګوره هر ټاکلی شعور د ټاکلې مادې واحد دی او دا د یو دیالکتیک په نتیجه کې منځته راځي شعور چې کوم دی شعور د انسان د مغزو د فعالیت محصول دی شعور او مغزه چې دی دا ماده ده اوس ګوره زموږ په خپل چاپېریال کې چې څه کائنات او موجودات ګورو موږ په نسبي ډول د دې په معرفت کې کوشش کړی شو پیژندلی شو ولې په پوره ډول باندې اعلی پوره دی موږ یې نشو پیژندی اوس مثال یې راوړو لمر 1.5 میلیونه کیلومتره د ځمکې نه لرې واقع دی موږ دا لمر زموږ په موضوع کې انعکاس کا شپینې ورځ راغله منځله رڼا راغله یعنې دا ځمکه د لمر په چاپېریال کې مطلب د ځمکې بله خوا را مخ شوه دلته شپه راغله موږ په مغزو کې انعکاس وکړو موږ وینو چې سبی چې لمر راوخیږي موږ یو دیوال ته کښېنو چې لږ تاوده شو تودوالي باندې پوهږو ولې د هغې درک موږ ته ډېر مشکل دی درک نه یې موږ عاجز یو موږ یې نشو درک کولی نو په دې خاطر موږ یو چې په عالم الاسباب کې ټول کائنات ټول موجودات ټول مخلوقات دا چې دي دا دې باندې موږ واکمن یو خو په نسبي ډول باندې په پوره ډول باندې موږ په دې کې دغه نشو کولی اوس راځو داسې مسایل هم کې شته دی چې دلته دغه د جبر او د اختیار الله پاک چې ما انسان له اختیار ورکړی او داسې اختیار ما ورکړی دی هره ماده کې اختیار هم شته او مجبوریت هم پکې شته او جبر هم پکې شته جبر نه دلته په فلسفه‌ایي ژوند کې مجبوریت ونه مطلب دی نو دا چې الله پاک چې ته ما اختیار درکړی دی چې ته چې څه په دې کائناتو موجوداتو کې لټې کړي کوششونه کړي تحقیقات کړي څېړنې کړي او د انسان په ګټه باندې چې څه کړي او څه دغه کوي هغو ټولو باندې ته قادر دغه کړی دا چې ته غفلت کړي ته ځان نه پېژنې ته خپل شاوخوا چاپېریال نه پېژنې محیط نه پېژنې بس دغسې به د بل غلام یې بل به د اینه تویې او ستا د بدبختۍ نه به هغه ځان دپاره خوشبختي غواړي او که تا موږ چېرته دا د انسانیت نوي ځوانان لکه څنګه چې زه نن په د ټولې نړۍ ځوانان په نوو جامو کې سنبال ګورم دوی که ځانونه نوي نه کا د نوي تیزۍ سره اشنا نه کا دوی هیڅ کله د دغه کړاو نه چې دا ورسره مخ دی ټوله انساني جامعه دا خلاصېدی نه شي او دا په دې باندې چې نننۍ نړۍ کیمیاوي نړۍ ده اټومي نړۍ ده نننۍ جګړې اټومي جګړې دي دا د میلاد نه مخکې 14مې پېړۍ دا د غشو لیندو جګړې نه دي همدا اوس ګوره د نړۍ ټول هغه شیطاني قوتونه چې هغوی په راز کې واکمن دي هغوی جګړه دې حته رسولې ده چې که اټومي بټنو ته یې لاس تېر کړه نو د نړۍ په مخ به یو انسان هم پاتې نه چې د دې عجزې افغاني نړۍ بیا یو عکس خو واخلي ګوره د نړۍ عکس به بیخي له منځه لاړ شي نو ښه په دغه وخت کې د ځوانانو بیداري ده د ځوانانو ویښتوب دی چې ځان وپېژني الله وپېژني د الله خلقتونه وپېژني ځکه د انساني فلسفې په تعریف کې داسې راخیښي دي چې د فلسفه د عالم الاسباب او د ټولو خلقتونو د خلقت تغییر او تکامل دیالکتیکي څېړنې او قانونمندۍ د افادې علم ته فلسفه ویل کېږي نو چې په ټولو کې دی معلومات ونه لري پوهه ترلاسه نه کړه او دی همدغسې په تورو تیارو کې ژوند لري وینه بې تویږي خولې بې تویږي ګټه به د بل له ورځي بدبختي به د ده په نصیب وي او خوشبختي به د هغه چا په نصیب وي چې هغه په ژوند کې هېڅ بدبختي نه ده لیدلې نو خبره دا ده چې د نوي تیزس او د نوي نظر د فلسفې موضوع یې دا ده چې د عالم الاسباب او د هغې پورې اړونده قانونمندۍ او څېړنې دا ټولې د دې موضوع ده ولې خارج د هغې نه په عالم الارواح کې د خدای په ذات او صفات کې دی نه مقدر دی او نه مکلف دی او نه دی نه په هغې کې کار لرلی شي او نه په هغې کې تحقیقات کړی شي د فلسفې اساسي مسله ذهنیت نسبي عینیت او هر مشخص ذهنیت عیني واقعیت دی دا جهان یوازې
یعنې دا جهان یوازې د لوی خدای د لوی علم په ذریعه په قانونمند حالت او بڼه منځته راغلی قانونمند پیدا دی قانونمند به پای مومي قانونمند بدلونونه مومي او تکامل کوي یعنې قانونمند شکل د موجودیت دی د مادې مطلق باشعوره او مطلق بې شعوره نشته ماده وجود بې شعوره ماده وجود نه لري ماده متحرکه ده ځکه چې موجوده ده او موجوده ده ځکه چې متحرکه ده نو خبره دا ده چې د دغې نننۍ موضوع په باب باندې زموږ زړه چې موږ یو مکمله شپه په دې صحبت وکړو خپلو ځوانانو ته آینده نسل ته آینده نسب ته یو څه شی پرېږدو هغو راویښ کړو بیدار یې کړو ځکه چې یو ښه بله داسې نظر ما سره شته چې سړی باید وي چې یو ویده بل ویده کله بیدارولی شي دا چې یو څوک په خپله نه پوهېږي نو هغه به بیا بل څه پوي که یا دلته یو بل ډېر خوږ نظر دی چې اول دا که خپل په ملي ساحه کې ویم خپله ټولنه داسې خپلو ځوانانو ته ورپسېره کړم دا شکل یا چې د ړندې ټولنې ړانده په برخه شو که ړاندې په برخه نه یو ټولنه ړانده نه وي ولې وژل کږو ولې مو وینه تویېږي څه دپاره تر څو پورې به وینه تویېږي نو په دې خاطر باندې ننني حالات چې دي دا دې نننو حالاتو زه مجبور کړم چې زه مجبور کړم چې باید خپلو ځوانانو ته یو وړاندیز وکړم د مطالعاتو د علم د پوهې د لاسته راوړلو او چې کوشش وکړه هر څه په کوشش سره دي او دلته اوس ویلی شو بدبختي ته وګوره د ډېرې لوړې بدبختۍ سره مخ ټولنه هغه ټولنه ده چې بې شمېره جرمونه وي او مجرمې نه وي آیا تاسې خپل ځان په همداسې ټولنه کې نه ګورئ ځوانانو تاسې زموږ بچیانو آینده نسل تاسې خپل ځان نه ګورئ چې تاسې په څه رقم ټولنه کې یاستئ په داسې ټولنه کې په داسې حالت سره قرار لرئ او مخ یاستئ چې جرمونه دي بې شماره زمونږ کمپیوټر یې نشي شمرلی ولې مجرم نشته ګوره دلته یو خبره خوږه بله شته یو چې که خولې توی کړئ وینه به دې نه تویېږي تاسې خو لږه خوله توی کړئ لږ کوشش خو وکړئ که نه چې خپل خلک او خپل ځان خپله ټولنه دا تاریخي پدردار سیالمند هېواد چې ټول عمر سیالۍ ژوند کړی او بیا د چا بچي یاستئ د خپل نسل تاسې خو وګورئ تاسې چې له دې حالت نه ځان ونه باسئ څوک به راشي آیا پیریان څوک پیستلی شي ښه اوس ګورئ دلته یو خبره ده هر شی چې د ضرورت په اساس منځته راشي هغه یو ښه راتلونکی او بقا لري دې زموږ ټولنه کې هغه شی چې ضرورت دی هغه نه راځي او هغه څه چې ضرورت نه دی هغې سره مخ یو نو دې دپاره کار پکار دی دې دپاره دغه پکار دی چې تاسې ټول بیا دې دپاره راویښ شئ او دغه دی دا اینده دلته ګوره یو څه چې باید ویم هغه د افغانستان د ټولنې د لوړو بدبختیو تعریف دا څومره بدبختۍ چې دلته دي ته وګوره دلته موږ لیکلي دي چې د ویښتوب حالت خو پرېږده چې زموږ هر افغان که ویده هم وي د ده په وجود کې غوغا او بلوا جوړه ده په ټولنه کې د غوغا او بلوا په وجود کې د غوغا او بلوا په ویښه د غوغا او په ودو باندې د غوغا او د بلوا سره مخې دا څه شي دغه ده دا د دې ده چې ځان نه پوهئ پوهه نه لاسته کوئ پوهه پسې نه ګرځئ آیا علت او معلول یې نه ګورئ نو راځئ داسې وکړئ راځئ چې په خپله ټولنه کې نه یوازې تاسې بلکې د نړۍ ټول ځوانان ټول خلک ټول بیدار ځوانان ټول امیدواره ځوانان بااحساسه ځوانانو ته زما یو غوښتنه دا ده چې تاسې وګورئ تاسې ټول ما سره ناکام یاستئ ځکه ټولنه په دوو برخو ویشل شوې یو رحماني قوتونه چې نیکان خلک دي او یو شیطاني قوتونه چې بدان خلک دي رحماني قوتونه ټول هغه څوک چې ځان ته خوشبختي غواړي او بل ته هم خوشبختي وغواړي ټولنې د خوشبختۍ دپاره هم کار وکړه دا یې هغه رحماني قوتونه دي او دا خوشبخته انسانان دي او دا چې ځان ته د نورو په بدبختیو کې ځان ته خوشبختي غواړي دا شیطاني قوتونه دي هغوی دومره په مستۍ راغلي چې دومره د خندا او د مستۍ نه چوي او زمونږ تعلیم یافته ځوانان زمونږ سیاستپوه شخصیتونه زمونږ نور علمي شخصیتونه او قدرونه داسې زما په فکر خو وده یاستئ ځکه چې سړی ځان نه نه خبر که نه چې ستا په سرنوشت باندې دا څه روان دي او تر څو پورې به روان دي نو که داسې وکړئ چې راځئ
د دغه شعار لاندې چې راځئ په ګډه ژوند وکړو، نه دا چې په ګډه باندې مړه شو، د یو سپین ږیري په صفت، ستاسې د یو غړي په صفت، که موږ ټول یو وجود شو، زه هم ستاسې یو غړی یم، نو راځئ چې په ګډه ژوند وکړو، نه دا چې په ګډه مړه شو. آیا اوس موږ په ګډه نه مړه کېږو؟ تاسې نه ګورئ ډله ییز مرګ؟ ها، تاسې وګورئ چې دلته واک او اختیار د چا سره دی؟ د هغه چا سره دی چې خوله د ده ده او خبرې د بل دي. ګوره چې خوله خپله او خبرې پردی وي، نتیجه یې منفي ده. یعنې وګوره که نه. ها، اوس ګوره دا د ښځې په باره کې زه شی درته وایم، د ښځې بېسوادي د ټولنې بېسوادي ده. ځکه د یو شاګرد دپاره، د زلمي دپاره د تعلیمي دوره کې چې اولین ښوونځی د مور غېږه ده. تاسې وګورئ د خپلې ټولنې مور، چې مور هم څومره خفه ده، څومره وږې ده. آیا په خپلو لاسو خپلې کوڅې نه وباسي؟ دا زیږولی بچی به دی کوم ځای ته ورسوي؟ دا به څنګه سنبال کا؟ څنګه به څنګه به ځان او څنګه به خپله ټولنه د بدبختیو نه وباسي؟ دې سره خو سړی باید اشنا شي که نه. نو داسې به وکړو که غواړئ چې د زندان دروازې وتړئ. دا یو ډېره خوږه خبره مو خوښه شوې. نو یې چې د ښوونځیو دروازې خلاصې کړئ، دا ډېره ښه خبره ده. بل یې چې بدون د معارف د پرمختګ نه د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ته ګوره، نو خبره دا ده چې زه داسې خوږې خبرې راټولوم، غواړم چې ستاسې غوږ تر څنګ یې تېرې کړم، ستاسې را بیدار شئ، تاسې ویښ شئ. اوس یو دولت، یو اداره، یو ګوند، یا یو تنظیم، یا یو شخصیت، یا د کورنۍ مشر، د ده کمزوري هغه وخت ثابتېږي چې خپل خلک ورڅخه پردي شي. آیا دا یو حقیقت نه دی؟ دا یو واقعیت نه دی چې موږ نه کلونه 40 کاله د خپل خلک پردي شوي دي؟ آیا دا خپل خلک را باندې بیرته وژل کېږي که نه؟ په دوی موږ وژنو او موږ په دوی وژني. آیا دا د دوی دپاره یو غټه خوشحالي ده که نه؟ دوی د خوشحالیو نه شرابونه خوري، کبابونه خوري او چوي، هېڅ به پړک وچوي د خوشحالیو نه، او موږ د غمونو نه زموږ په سترګو کې هغه اوښکې را خلاصې شوې. آیا نو که په دې باندې زړه سوی نه لرئ، چې په ځان هم زړه سوی نه لرئ؟ او بیا افلاطون یې چې خپل وطن، خپل هیواد د والدینو نه هم ګران دی. نو د مور او د والدینو، د مور او د پلار په مقابل کې خو بیا دومره غفلت ولاکه پکاري چې مور د خفوي، پلار د خفوي، اولادونه د خفوي، ته په خفګان کې. نو خو دا خو یوازې په دې نه شي چې دلته موږ او تاسې راپڅو. دا نر او ښځه ګډ، لوی واړه زوړ به په ګډه باندې خپل د ټولنې هغه اساسي او بنیادي دښمن پیژنو او په ګډه به راپڅو. او ګوره تاسې چې دا د ښځې تعریف باندې یوه خبره وکړو چې دا بې برخې پاتې نه شي، بیا ونه ویل شي چې دلته دوی ته هېڅ دغه ونه کړل شو، مراعات ونه شي. ښځه ګوره یو بې بها ګوهر دی، هېڅوک په دې قیمت نشي اچولی. او موږ یو چې په 5 لکه او 3 لکه هم ښځه وکړه. تاسې وګورئ، دا یو د حیا څادر دی. دا موږ خرڅ کړه په مقابل د 2 لکه او د 3 لکه روپو کې. په داسې حال کې چې د حیا څادر څوک خرڅوي؟ ها، او هم د شنه اسمان ستوری دی. ګوره دا دې باندې په توره تیاره کې وطن رڼا کوي. نو زما سره ډېر څه و چې د باران شپه وای، د ورېځې شپه وای، او داسې اوږده د ژمي شپه وای، او موږ لاس تېر کړی وای د خپل ذهن، د خپل موضوع، د خپل شعور کڅوړې ته، د لوی المارۍ ته، او په ډېرو څو شیانو باندې خبرې کړې وای. خو چې هماغومره وخت وای او هماغومره ځوانانو ما نه پوښتنې کړی، او څومره چې پوښتنې کړی او موږ جوابولی او موږ هغه منځته کولی او تفاهم هم پکړی. ولې نتیجه کې موږ باید داسې یو دستاور ولرو چې موږ څنګه وکړی شو چې د دې حالت نه یو بل ښې راتلونکي ته وځو او ښه راتلونکي مو په نصیب شي. تاسې ته بری غواړم ژوندي اوسئ، روغ اوسئ. او ما خو نو خاصتا دغه نن چې څه که علمي وو او که نه وو، دغه د تاسې اورېدونکو ته، تاسې لیدونکو ته په دې خاطر مې دا کړ چې موږ ته به نیکو ویله، زړو کاکاګانو به موږ ته ویله چې دغه د منډهیله چې لاړې شی د اخیسته که نه، مال د اخیسته، که نور هېڅ نه پرېږدې ځوان اخله. زه په تاسې ځوانانو غا کړم، په تاسې ویاړم، په تاسې افتخار کړم. اوس دغه وخت کې نو خپل نه د هغه زړه یو ټوټی بولم، د زړه ګوګل خپل که ویم چې روح یې بولم، ځکه چې یو عالم یې چې کومه ټولنې یا د کومې ټولنې خلک وګړي، خاصتا ځوانان، چې
چې شعر او ادب نه خوښوي هغه په هدیره حساب دي. نو زه په دې څنګ کې یو ډېر غښتلی با وجدانه با ایمانه زړور که ته شی ویم نو مثل خو ولا که دغه کولی شم تعریف یعنې د تعریف نه عاجز یم. دا شخصیت زما ډېر نږدې ملګری خاکسار صاحب ته یم چې دغه زما د وینا په دغه باندې د تایید به البته ویم داسې یو شی ویه چې د ځوانانو د ننه د رګونو وینې هغه د زړه وینې او د دوی هغه تنده ستا په دې دغه باندې ماته شي دغسې یو شی ویه. مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم. کیمرې ته ګوره. تر هر څه لومړی ویاړم او افتخار کوم چې د داسې یو با احساسه او بادرده ځوان چې خانداني شخصیت دی او په ډېر کم عمر کې دومره عادي او لوړ فکر لري چې زه دلته تعجب اخیستی یم. دغه ځوانانو سره یوازې د سینما او یوازې د فلمونو یوازې د محفلونو او عیش و نوش غمي خو دغه ځوان عطا خان صاحب چې د چرګزي اوسېدونکی دی او پلار یې زموږ د نږدې ملګرو نه و علاقدار صاحب بهتر معلومه ده نو دی زموږ د ارمانونو ملګری و او د ده بچی داسې ګورم خو دا وایي چې د باز د جال نه باز الوځي او د ټپوس په جاله کې ټپوس پیدا کېږي. نو په علمي کورنۍ کې علمي شخصیتونه پیدا کېږي او په جاهله کورنۍ کې جاهلان تربیه کېږي. نو او دا چې زما په څنګ کې زما ډېر قدرمن ملګری زما د ارمانونو ملګری زما د وخت او سنګرونو ملګری محترم علاقدار نظیر علاقدار صاحب تشریف لري. د وینا نه چې دا ویې کړه فلسفي وینا ډېر زیات زه تاثیر لاندې راوستم او ډېر د هغو نه متاثر یم د خبرونو او د لیدو نه خو دا ما او دا عمل د سره ویلو چې قدرمن عطا خان صاحب ورځو او د سره نږدې نه دا وراره ګورو چې موږ ته په تحفه کې را پاتې دی که نه زموږ تحفه ده دا ګورو او موږ دا وخت برابر کړ انشاءالله چې موږ د خدای په دا زمینه برابره کړه چې دی موجود دی موږ راغلو دی تشریف لري دلته. نو مخکې د زه وایم چې دغه شعر او ادب موږ ته د پلرونو او نیکونو په میراث باندې را پاتې دی. که څه هم د شعر عربي 12 بحرونو نه موږ پښتنو شاعرانو نیم بحر راخشته دی خو یو ابتکار مې کړی دی چې عربي اشعار ټول په قافیه بنا دي خو موږ ردیف ورته پیدا کړی دا زموږ خاص ویاړ او ابتکار دی. موږ کې ډېر استعدادونه شته دی. نو زموږ د دې نه چې مخکې ووایم چې د شعر او ادب موږ ته په میراث راپاتې دی نو زموږ قیس بابا چې د هجرت په اتمه سنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی وغوښته او هلته د قیس عبدالرشید لقب له ورکړ. د هغه وخت نه بیا یې ډېر فتوحات وکړه او د بدحان په لقب باندې ونوماوه چې بدحان د کشتۍ غلان تختې ته وایي چې هغه ډېره سخته ده. نو د ده نه دی په 140مه هجري پیړۍ کې مړ شوی دی او بلته په کسي ښخ دی. د ده نه 4 اولادونه پاتې شوي چې لومړی زوی سړبند دی دویم یې غرغښت دی درېیم بیټ نیکه دی او څلورم کورور په نامه دی کورلا کښلاني پښتانه ورته وایي. نو د هر یو نه بېل بېل نسلونه پیدا شوي دي او ټول جهان ته پښتانه خارج شوي دي. پښتنو په جهان باندې حاکمیت لاره او په جهان کې غټ امپراتوران پښتانه وو زموږ لوی امپراتوري وه په دنیا کې. نو شاعران او لیکوالان به ټول همدغسې شاعران او هغه به ورسره وو او د پاچایانو سره څنګ کې په خپل باندې شاعران جګړې کړې. خوشحال خټک مثال راوړو چې د تورې سره د قلم خاوندان هم وو خو متاسفانه چې موږ اوسنی وو یوازې توره په لاس کې اخیستې ده او قلم هم پرېښی دی. خو یو ډېره چې وایي د تورو جنګ مو موږ ګټلی د تورو جنګ مو موږ ګټلی او د قلم جنګ دی وارخطا ولاړی یم. نو بیټ نیکه هم شاعر و دغه بل غرغښت نامه هغه هم شاعر و خو سړبند خپله شاعر نه و. د سړبند 2 اولادونه وشو چې هغه یو خرزبون او بل شرخبون. نو پخپله شیخ خرزبون بابا یو ډېر ښه شاعر و. خرزبون بابا ښه شاعر و او
اسماعیل دغه دا خبره شرفون بابا کنه خیر یا خیرالدین درې زامن چې یو کم دا او دا ما ته معلوم شو نو د قیس بابا څلور زامنو چې لومړی زوی سربنو دویمې دغه و دا غرغښتو درېمې بیټ نیکه و څلورمې کرولو دا کلاډیان چې ورته وایي دا پیردي او دا خلک دا خوږیاڼي او منګل او زدران دا دې خلک دي غرغښتیان خپلې قبیلې جهان ته خواره شوي دي ټول جهان نیولی دی همدا رقم د بیټ نیکه هم شاعر و غرغښتنامه هم تاسو کتلي دي دا ټول شاعران وو خو سربن شاعر نه و د سربن نه دوه زامن پیدا شو چې یو خرجبون شرف الدین او بل نه شرخبون او خرجبون او یو شرف الدین او بل خیرالدین په نام باندې نو د دې نه وروسته زموږ شیخ بابا خرجبون دغه ابدالیان نه دي د ابدالیان ترین دا په خپل معنی دغه الواد دی شرخبون الواد دی او مونږ د خرجبون الواد یو خرجبون بابا یو نیک سړی و یو بزرګ سړی و او دی لومړنی شاعر د پښتو دی دله دغه خپل زوی بیټ نیکه خپل یو زوی دغه لپاره وکړه د زامن نه و هغه وخت اسماعیل سربنی د ده له خدمت لپاره وکړه بیا د دوه زامن وروسته وشو نو دی چې کوم وخت یې ترینو د کسي په غره کې تنګ کړ نو غوښتې چې غوړې مرغۍ لاړ شي او هلته نو اسماعیل سربنی غږ پکوي ورته وایي چې که یون دی مخکې بېلتون دی له کسې غره څخه یو خرجبون دی او وروسته بیا دی داسې ورته ځواب کې وایي د بېلتون ناره مې اوس په کور باندې د بېلتون ناره مې اوس په کور باندې او نه پوهېږم چې به څه پېښ شي په وړاندې د دوستانو به بېلېږم په څه سترګو دواړه سترګې مې دي دواړه سترګې مې په وینو دي ژړاندې دا د پښتو ژبې لومړی شاعر دی نو ځکه شعر او ادب موږ ته د پښتنو د پلرو او نیکونو نه په میراث باندې راپاتې دی نو د شعر او ادب ډېر تعریفونه شته خو شعر او ادب سره خپل منځ کې لازم او ملزوم دي د نوک او ریب پوهنتون لري شعر عربي کلمه ده او د ویښتانو په معنا دی او په اصطلاح کې هغه ژوندی احساس چې د یو شاعر په زړه کې پیدا شي اورېدونکی په هیجان راولي که د قافیې او ردیف چوکاټ کې وي او که نه وي دا په خپله شعر دی لکه دا آزاد نظمونه مثال یې وایي الف اور د مینې تیز دی بې باریک دی شلار ده پې پناه وړ د مینې او صحیح ثابت ده خبره دا آزاد هم شعر دی نو بیا نظم هغه چې د قافیې او ردیف په چوکاټ کې هغه نظمونه دي چې هغه ډېر زیاتې برخې لري که نه دغه نه نیولې تر دا ټول او یو غزل یوازې خپل کورګی تر بیلوي یو کورګی تر بیلوي نو ټول غزل شعر دی که نه د شعر بعدونه دي نو دا ډېر برخې لري چې ترجیح باندې ترکیب باندې او مسمن دی او مصبع او قصیده ده او بوله ده او تجنیس دی او ناقص دی او عام دی ډېر که نه لوبه ده څلوریزه دا ډېر پیشنهاد خو دا ده چې یو ښه نظم راته وایم بخښنه غواړم هم د وینې د تویېدو د بندولو په کیسه کې چې نظم درسته وایم درسته مې وایم خو دا ادب شعر او ادب سره نوک او دورې پیوندون لري نوک او ورې نه بېلېدونکي دي سره هر څوک شاعري هغه به ادیبي او چې ادب ورسره نه وي په شعر کې ادب نه وي هغه ته شعر نشي ویلی دا ادب ډېر د سل نه زیات تعریفونه شوي دي خو ادب د مؤذب د کلمې نه شوی دی مؤذب هغه ونته وایي چې ستا پکړی شوي وي هغه خنډان چې تېر وتلي بد ښکاره کېږي میوه نه نیسي هغه کټ شي او شعر هغه کلام دی چې د عیبونو نه پاک شي او دغه موسیقي پاس کا او هنري ارزښت ولري دا خپله شعر دی ادب دی نو دا نو ورور خاص هغه وکړه زیات خبره نه خبرې ده وکړې ما به ډېر څه ویلي وای راشي بیا به کوو نو یو څلور ځله چې مخکې زما یو ملګری شوربي ته تللی وه په دې شوربي کې ته ویلې وه او ما ته د دې ساده ګڼله خوا ته ډېر تقدیر شوی وه او هغه دا وه چې د هټلر په دا منسوخه فلسفه کې
د هټلر په دا منسوخه فلسفه کې او د نازیزم په دا لنډه مرحله کې په میلیونو انسانان د منځه لاړه که نه او ملګرو تاسو قضاوت وکړئ خوارانو که نه نو په دې باندې ډېر تقدیر شوی دلته راغی ما ته ویل دا خو خلکو ډېر تقدیر کړه ما ډېر نو زه اوس وایم چې مخکې دې نه ما ته وایي چې دغه ما یو بل سره وایم چې دغه وطنه ستا په جګو غرو مې قسم ستا په دې جګو سردرو مې قسم غلیم به ستا د غلیمانو یم او صادق بچی دی د بچیانو یم او یو بله ده چې د ګلۍ سره جکړه او طوفان راشي او په سرو ګلو مې بې وخته خزان راشي سپرلی هیلې ارماني ځان سره ویسي سپرلی هیلې ارماني ځان سره ویسي او د ماریا روح کې د سترګو باران راشي او بل څلور ده چې سره ګلونه له باغچې او له ګلزار ځي سره ګلونه له باغچې او له ګلزار ځي او له ملت مې شخصیتونه وار په وار ځي دغه وران کنډواله باغ یې چاته پرېښود او د ګلونو سره یو ځای چې مالیار ځي او یو بل دغه راته یاد شو چې وایي ته چې د میو ډک جامونه غواړې ته چې د میو ډک جامونه غواړې او لالیا دا څه میکده خو نه ده د دروازې په زنځیر لوبې مه کړه افغانه پیغله ده ساده خو نه ده او د لونګین غله لیدلی مې د لونګین غله لیدلی مې او د اوس ناوې لوده خو نه ده او مطربه ته چې زیر او بم وږوې لوبه سړه ده لا توده خو نه ده او په دغه لاره باندې ځې او راځې په دغه لاره باندې ځې او راځې او د کلي لار د سجاده خو نه ده او ولې دې سترګې ورته نه غړېږي زمونږ خاوره څه خورده خو نه ده تر وې خبرې چې خاکساره کوي او د نارنجانو څه موده خو نه ده او یو شعر د کونړ سیند باره کې ډالۍ کوم نو بیا اجازه غواړم نو زما د کونړ سیند ته یو شعر لیکلی چې د کونړ خونړي څپان سیند ته نوم دې په هر سیند باندې لوړ سیند ده نوم دې په هر سیند باندې لوړ سیند ده او زما خوښ نه شوې د کونړ سیند ده دلته څپې څپې موجونه شي ټول وړې پیڅکې څنډې غورځنګونه شي ټول بېګانهګانو ته لالونه شي ټول او هلته پنجاب کې ستر ګلونه شي ټول له موږ تېرېږه همیشه ښکته په زوړ سیند او زما خوښ نه شوې د کونړ سیند ده دلته زموږ نه مرور شي زموږ د ځمکو نه ژور شي نه راستنېږي زورور شي او ټوله ښکلا د پېښور شي کوم یو ناترس دا خو چا کړی دی کوم یو ناترس دې ته کړې اړ سیند او زما خوښ نه شوې د کونړ سیند ده او دلته ړنده یو اژدها شي په لوړو زوړو ځای غوغا شي زموږ له سترګو چې پناه شي کوز له لنډې خبر بنا شي بیا سم روانې بیا نه څپه نه د ویچړ سیند او زما خوښ نه شوې د کونړ سیند ده دلته سر لوړ لکه ښامار وړې د ملک ښکلا د ملک رخسار وړې زموږ تاریخ زموږ آثار وړې زموږ ګودر زموږ چنار وړې ځمکې مو ویسې بیا نو ولګوې تړ سیند او زما خوښ نه شوې د کونړ سیند ده او تا نه به اچوو موږ ګیره تا نه به اچوو موږ ګیر مدیریت کوو ده تا نه به اچوو موږ ګیره او درنه تابېږو ګر چاپېره تا شتمنۍ به وړې بې شمېره او بس نور به نه کړم بېګې شعره پردو ته سپین شي موږ ته خړو کې شخړ سیند او زما خوښ نه شوې د کونړ سیند ده او دا ستا په سر ټول جنجالونه دي او تا کې سره زر دی او لالونه دي دا چې غوږو کې بانګونه دي او دا چې په ملک مې جنګونه دي دا ستا د لاسه ټول جوړ شوی راته جړ سیند او زما خوښ نه شوې د کونړ سیند ده او تا نه رڼا تا نه بجلي جوړوو او تا نه جهان سره سیالي جوړوو تا نه باغونه ګلالي جوړوو تا نه شکر ابکاري جوړوو د خاکسار ومنه خړوب کړه دښته او څړ سیند او بیا به دې خپل کړو د کونړ سیند ده په شاعرانه درانه احترام ثواب خاکسار د شینوار دولیا د بهیر مشر شعر ادب تاریخ دا ټول د میراث دی که نه هم میراث دی هم نسل ته پاتې کیږي هم حال کې او هم د مخکې خلکو په معنا کې دا بیا یو الهي جوهر دی بالکل داسې جوهر چې بې بها ګوهر دی نو جوهر کې گوهر خپلې خبرې نورم کوو او زه د لیدونکو سره یوه وعده کوم چې موږ به د خیره سره په ګډه سره یو به د ځوانانو لپاره په خپلو سیمو کې انشاءالله علمي لیکچرې لکه علاقه دار صاحب به سرخیلي نیم ساعته
په هره هفته کې به هره ورځ نه نو هره هفته د جمعې ورځ باندې به موږ د هرې ولسوالۍ او دغه ملګرو چې غوښتنه یې وه ولته د علم د فکر خلکو او غوښتلي یو څه زده کړي نو د هغوی په غوښتنه به د هغوی سیمو ته ورځو او د خلکو په همکارۍ د ځوانانو په د ویښو ځوانانو په همکارۍ به موږ هلته علمي لیکچرې ورکوو او د علاقهدار صاحب د فکر نه به موږ ګټه اخلو همدارنګه به د همدغه علمي لیکچرونو په پای کې د پښتو ادب دپاره موږ درې للي به ورته ویو که نه پخوا به یې للي نو موږ درې للي به یو د خیره یو ازاده مشاعره به هم بیا د همدې علمي لیکچرو په پای کې کوو او د تاریخ علم او ادب درې واړو دپاره به د خیره سره انشاءالله کار کوو اوس نو تاسو نه اجازه اخلو خدای دې وکړي چې زموږ د دغه ناستې نه به تاسو یو څه زده کړي وي خوند به مو ترې اخیستی وي د یو آباد سوکاله او ښه افغانستان په هیله